لوبه هند وګټله، خو افغان اتلانو زړونه وګټل. ملګرو راځئ چې وګورو زموږ کمزوري ټکي بیا څو. افغان لوبډلې د نړیوال جام 28مه لوبه په روز بول لوبغالي کې له هندوستان سره ترسره کړه. دا د افغان لوبډلې شپږمه لوبه وه چې په نړیوال جام کې یې ترسره کړه. د توپ اچونې په برخه یې نه غږیږو. افغان بالرانو د ستاینې وړ توپ اچونه وکړه او هغه لوبډله چې د نړیوال جام د ګټلو دعواګیرو لوبډلو په لړ کې ده تر 240 منډو محدوده کړه. مجیب 10 اورونو د 26 منډو ورکول او د روهیت شرما بولډول بیخي خوندور و. د راشد خان او محمد نبي توپ اچونه او وکټ یې خورا په زړه پورې وې. هندوستان په سلګو د ویراټ کوهلي د 28 منډو او د کیدر جیډاف د 52 منډو په مرسته ځان تر 240 منډو ورساوه. افغان لوبډلې ته پوره هیله مندي وه چې دا منډې به پوره کړي او د لومړي ځل لپاره به په 2019 میلادي کال نړیوال جام کې دوی نمرې ثبت کړي. دا یوه ستره موقع هم وه چې افغان لوبډلې باید ترې پورته ګټه اخیستې وای. خو د افغانانو هیلې یو ځل بیا د ځینو توپ وهونکو غیر ذمه وارانه شاټونو ورژولې. په یو جالبه لوبه کې د افغان لوبډلې د ناکامۍ علت 4 لوبغاړي پورې تړل کېدای شي. لومړی سر کې د حضرت الله عزازي غیر ذمه وارانه لوبډله له ستونزو سره مخ کړه، خو دلته بیرته رحمت شاه زرمتي او حشمت الله شهیدي لوبډله یو څه په پښو ودروله. زموږ پرونۍ لوبه د منځنیو ځینو توپ وهونکو له امله وبایلل شوه. په منځني برخه کې د اصغر افغان نامسؤله توپ وهنې موږ 30 سلنه له ناکامي سره مخ کړو. د توپ وهونکي ذمه واري وانخیسته، په 19 توپونو یې 8 منډې وکړې او د چل خوا کلین بولډ شو. ورپسې دریم قدم کې په منځني برخه کې نجیب الله زدران ناکامه توپ وهنه وکړه. هغه یو ځل په باډي لاین بال پیچ شو او نږدې و چې په چیل یې کیچ کړي، خو له دغه شاټ نوموړي عبرت وانخیست او یو ځل بیا یې د هاردیک پانډیا په باډي لاین توپ د پوش شاټ هڅه وکړه. هماغه و چې چیل ته یې اسانه کیچ په شاټ میډ وکټ کې په دایره کې ور واچوه. که نجیب الله زدران له محمد نبي ساحل سره 2 اورونه نور ولاړ و، لوبه 100 په 100 کې مونږ ګټله، خو د بیکاره شاټ په محمد نبي فشار زیات کړ. له نجیب الله زدران وروسته په توپ وهنه کې هیله راشد خان ته وه چې محمد نبي سره به ښه ملګرتیا وکړي او محمد نبي پرې ډاډه وي، خو راشد خان هم د یو بیکاره هڅې له کبله د چل په اور کې وکټ په سټم آوټ سره له لاسه ورکړه. راشد خان توپ پسې راووت، بیا یې د دفاع هڅه وکړه. که دا مهال راشد خان د ځواکمن شاټ هڅه کړې وای، خامخا یې توپ بونډرۍ کاوه او لوبه به بیا هم د افغانستان په لاس کې وه. دلته نه یوازې دا چې بونډرۍ مس شوه، بلکې وکټ هم ولوېده چې 80 سلنه لوبه د افغانستان له واکه ویسته. دا مهال ټوله ذمهواري محمد نبي ساحل ته ور تر غاړې شوه. اکرام علي خیل کم تجربه لوبغاړی و، هغه باندې محمد شمي د 48م اور 3 توپونه مس کړل او هماغه و چې په فوق العاده ډول افغان لوبډله له ستونزو سره مخ شوه. که نجیب الله زدران، اصغر افغان او راشد خان منځني برخه کې محمد نبي سره لږ ښه ملګرتیا کړې وه، نو دوی نمرې مو اخیستې او هندوستان مو ماتاوه. دا به مو یو نوی ریکارډ و چې افغان لوبډلې هند مات کړی وای. ورسره به د افغان لوبډلې مورال ځواکمن شوی وای او د راتلونکو لوبډلو لکه بنګلادیش، پاکستان او ویسټ انډیز ویره به هم ترې راغلې وه. د دې لوبې په ترسره کولو سره به بیا هم یو څه اندازه فشار په بنګلادیش، پاکستان او ویسټ انډیز وارد شوی وي، خو که لوبه مو ګټلې وای بیا به پرې ویره او فشار 90 سلنه وای. نو په منځني برخه کې بیخي بیکاره لوبه پرته له محمد نبي نندارې ته وړاندې شوه. د هندوستان منځنیو توپ وهونکو ډوني 28 منډې وکړې او کیدر جیډاف 52 منډې جوړې کړې او نو لوبډله هم له لوبډلې څخه وژغورله. نو که اصغر 20 منډې کړې وای او ورسره راشد هم 20 منډې کړې وای، خامخا افغان لوبډله د محمد نبي پر مټ بریا ته رسېده، خو له بدبخته داسې ونه شول او لوبډله ناکامه شوله. بله ستونزه د شاټ توپونو د لوبولو ده. ګلبدین نایب او رحمت شاه دواړو په شاټ پیچ توپونه وسوځېدل، نو هغه بال باید پرېښودل شي او د کوم توپ په لوبولو چې لوبغاړی قادر نه وي. خو په هر حالت د سترو لوبډلو پر وړاندې کوچنۍ تېروتنې کوچنۍ لوبډلې له ستر ګواښ سره مخ کوي. په هر صورت افغان لوبډلې وروستۍ 2 لوبې داسې وکړې چې د نورو لوبډلو سترګه لږ ترې وسوځېده. د دوشنبې په ورځ له بنګلادیش سره لوبه لرو، د جون په 29مه نیټه له پاکستان سره او د جولای په 4مه نیټه له ویسټ انډیز سره د نړیوال جام وروستۍ لوبې لرو.